د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې پرون ماښام د دې دفتر مشر مولا برادر او د مذاکراتي ټیم مشر شیخ عبدالحکیم حقانی د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او جنرال میلر سره ناسته ترسره کړې ده. هغه وایي په ناسته کې دواړه لوري د دوحې توافقنامې ته خپله ژمنتیا وښوده او د پوره عملي کېدو په اړه یې خبرې وشوې. همدا ډول د افغانستان په روان وضعیت او د بین الافغاني مذاکراتو د روان بهیر د چټکتیا او اغیزمنتیا په اړه بحثونه ترسره شول. طالبانو کندهار کې 53 بندیان له زندانه خوشي کړي. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي طالبانو 3 سرتیري او 50 ملکي کسان چې له کلونو راهیسې تر خپل واک لاندې سیمو کې بندیان کړي وو آزاد کړي دي. ولسمشر غني پاکستان ته تیر خوبونه مه وینئ، موږ یو سرلوړی هیواد یو. ولسمشر محمد اشرف غني وایي 42 کاله کېږي چې افغانان له سوله ییز ژوند څخه محروم دي. اوس خلک د دې جګړې پای ته رسېدل غواړي او د یوې واقعي سولې لپاره زمینه برابره شوې. نوموړي د ملي شورا د 3م تقنیني کال د پرانیستې په مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل چې د پایدار سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي، خو د خلکو له مسؤلیته هم اوږې نشي سپکولی. هغه دغه راز پاکستان ته په خطاب کې وویل چې یاد هیواد ته یوه ښه موقع په لاس ورغلې چې په سوله کې مرسته وکړي او د تیرو لسیزو له نظریاتو تیر شي او یو خپلواک او په ځان بېسه افغانستان ومني. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په هیواد کې د کرونا وایرسو د 2مې څپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او روزنیز بنسټونه رخصت شول، خو له یادې مودې رخصتۍ وروسته نن بیرته پرانیستل شول. اروپایي ټولنې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې د پارلمان له لوري په یوه خپره شوې اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي بریدونو اوسنی بهیر هم د جدي اندېښنې وړ بللی شوی او یو ځل بیا په دغه اعلامیه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالین، خبریالان او سیاسي څېرې په نښه کېږي چې دا هر څه د اندېښنې وړ دي او د دې جدي اړتیا ده چې ښکېل لوري ژر تر ژره اوربند وکړي. اروپایي ټولنې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په څېر تر تېرو 20 کلونو لاسته راوړنې باید وساتل شي او په دې لاره کې د شته ګواښونه له منځه یوړل شي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښې چارې.